الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقره 3 نمبر آیات. ترجمه: هغه کسان چې په غیب و نالیدلي شیانو ایمان لري، لمونځ قایمه وي او له هغه څه نه چې موږ ورکړي دي خرج کوي. او شان نزول یې هغه دا دی، د نازلېدو سبب یې د دې آیات د نازلېدو په اړه مفسرینو ویلي دي چې دا آیات د مؤمنانو د صفتونو بیان لپاره نازل شوی دی، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خلک 3 ډوله وو: اول مؤمنان، دوهم کافران، دریم منافقان. نو الله تعالی د دې سورت په شروع کې د مؤمنانو صفات بیان کړل. دغه آیات د هغو مخلصو مؤمنانو په باره کې نازل شو چې پر الله او د هغه پر رسول او د آخرت په غیبي شانو ایمان لري، عبادت کوي او د الله په لاره کې خپل مال مصرفوي. تفسیر: د جلالین له مخې لنډ بیان: یؤمنون بالغیب یعنی په هغو شانو ایمان لري چې نه یې ویني، لکه الله، فرشتې، جنت، دوزخ، قیامت او کتابونه. ویقیمون الصلاة یعنی لمونځ په خپل وخت په رکوع، سجده او آداب سره په پوره ډول ترسره کوي. ومما رزقناهم ينفقون یعنی د هغه رزق مال څخه چې الله ورکړی دی د زکات او صدقې په توګه لګوي. فایده او پیغام: ایمان یوازې د ظاهري خبرو نه، بلکې د زړه تصدیق ته اړتیا لري. لمونځ د ایمان نښه ده او د الله سره د بنده اړیکه ټینګوي. صدقه ورکول د زړه صفا او د ټولنې د خیر سبب ګرځي.